په غزني ولایت کې د جک مؤسسې لخوا د روغتیايي مرکزونو لپاره لسګونه قلمه طبي او غیر طبي تجهیزات وویشل شول. د مرسته چې ارزښت یې له 5 میلیونه افغانیو ډیر دی د یونیسف مالي ملاتړ ترسره شوی چې د تشخیص، برېښنا، بسترونو او نورو مهمو برخو اړوند وسایل پکې شامل دي. د هغې دپاره د جک دفتر نن 15 قلمه طبي او غیر طبي وسایل د هغې کلینیکونو دپاره چې د مشخص چک لیست چې د عامې روغتیا وزارت د تخنیکي ټیمونو په مرسته هغه چک لیستونه جوړ شوي، دغه چک لیست په اساس د کلینیکونو ضرورتونه په ګوته شوي وو چې نن لله الحمد هغه طبي او غیر طبي وسایل غزني ته راورسېدل چې په زودترین فرصت به موږ دوی ته ولېږو. د غزني ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې د غزني ولایت په ګڼو روغتیايي مرکزونو کې د تجهیزاتو کمښت یوه جدي ستونزه وه، خو دا مرسته کولی شي تر یو حده د دې ستونزو د حل برخه وګرځي. ادارې کېدل اړتیا عاجل اړتیا وه، اشد اړتیا وه، د ضرورت په اساس اخیستل شوي دي او عاجله او شدیده اړتیا وه دې ته چې باید عاجل اخیستل شوي وي لکه څنګه چې واخیستل شوه. په ورته وخت کې د غزني د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي لا هم د روغتیايي اسانتیاوو له کمښت څخه شکایت لري. دوی د نوموړې مؤسسې د دې مرستو ستاینه کوي خو ټینګار کوي چې دې سیمو ته باید لا ډېرې مرستې وشي. ولی تجهیزاتی که امروز آمده که اینا به کلینیک ها توزیع میشه ولی قابل قدر است ولی کافی نیست، ولی باید بیشتر شود و دولت باید به فکر ملت بیشتر باشد و شفاخانه ها و کلینیک ها رو باید تجهیز کنه تا اینکه مشکلات مردم و مریضا مرتفع شود. بودجه ډیره کمه تخصیص شوی وه چې هغه بودجه د غزني ولایت لپاره کفایت نه کوي. نو د عام مسؤلینو د وزارت صحت د مسؤلینو څخه مو غوښتنه ده چې په آینده وختونو کې د غزني لپاره خاصه توجه وکړي او تر څو بودجه ورته اضافه شي تر څو خدمتونه په معیاري او په ښه ډول سره په مخ ولاړ شي. د جک مؤسسې مسؤلین وایي دا مهال غزني ولایت کې تر 100 زیات روغتیايي مرکزونه تر ملاتړ لاندې دي او هڅه کوي چې د دې ولایت روغتیايي خدماتو ته لا پراختیا ورکړي. محمد عارف لیوال، امید رادیو، غزني.